أمير المؤمنين حفظه الله. لبيك 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 أميرنا لبيك شيخ هبة الله لبيك سلشكر يلشكر مشكلر يكبر تم يسترهبر لبيك أميرنا لبيك شيخ هبة الله لبيك أمير المؤمنين حفظه الله زموږ له پیژندنې د دشمنانو تر پروپاګند. دشمنان تل هڅه کوي د هغه مجاهد شخصیت چې د اسلام د دین د ټینګښ او د هیواد د ازادۍ لپاره خپل زوی قرباني کړ زیانمن کړي. په دې لنډه لیکنه کې به د امیر المؤمنین حفظه الله په ورځنیو کارونو او ځینې خاطرو بسنه وکړو انشاء الله تعالی. د مشرتابه د ورځنیو ساعتونو مهالویش په لاندې ډول ترتیب شوی دی. کله چې د سهار لمونځ په جماعت سره ادا کړئ نو سمدستي د قرآن کریم تلاوت پیل کړئ. البته په پوره دقت سره د قرآن کریم تلاوت کوي. باید یادونه وشي چې امیر المؤمنین حفظه الله د ښکلي غږ څښتن او موجود قاری دی چې تل د قرآن کریم تلاوت کوي او د قرآن کریم د تجوید اصول په نظر کې نیسي. د سهار چای څښلو پر مهال د فتوا اړوند ځینې مهم مسائل مطالعه کوي یا د ځینو دندو او دفترونو اړوند ځینې اړین اسناد ګوري. کله چې خپل دفتر ته راشي د رسمي وخت له پیل څخه مخکې د خپل دفتر ټولو کارکوونکو ته د ورځني درس په توګه د مشکات المصابیح درس ورکوي، بیا په رسمي کارونو بوخت شي. هغه په همدې ډول خپل کار ته دوام ورکوي. د ماپښین لمانځه وروسته ډوډۍ خوري او بیا د مهالوې سره سم خپل کار ته دوام ورکوي. ځینې وخت که مجلس په داسې ډول تنظیم شي چې څو کسان پکې برخه واخلي هر ګډونوال ته وخت ورکول کیږي چې په اړونده موضوع خپل نظر څرګند او خبرې وکړي. یا د لړۍ په همدې ډول دوام لري چې کله کله د سهار تر 1 یا 2 بجو پورې دوام کوي. ځینې وختونه داسې پیښ شوي چې هغه د مهمو چارو د پاملرنې له امله ټوله شپه خوب نه کوي. باید یادونه وشي چې زعیم امیر حفظه الله تل د تهجد د لمانځه لپاره له خوبه پاسیږي. کله ناکله د سهار له لمانځه مخکې تلاوت او مطالعه هم کوي. د مشرتابه ځانګړنه دا ده چې هغه مسائل چې په ده پورې اړه ولري په ژوره توګه څېړي او د هغې ټول اړخونه په پام کې نیسي. حتی د جملو او کلمو ترکیب ته هم پاملرنه کوي. همدارنګه هغه خورا لیواله دی چې د ټولو مهمو مسایلو پاملرنه وکړي. له یادو ټولو بوختیاو سره سره غواړي چې د هیواد له اوسنیو حالاتو، پیښو او مهمو ورځنیو مسایلو څخه پر وخت خبر شي. کله چې د اسلامي امارت د واکمنۍ په پخوانۍ دوره کې مشرتابه حفظه الله په ننګرهار ولایت کې د قاضي په توګه دنده ترسره کوله، هیڅکله یې معاش نه دی اخیستی. په کومه محکمه کې چې مامورینو خپل میاشتني معاشونه اخیستل هلته د نورو قاضیانو لاسلیکونه کېدل، خو د امیر المؤمنین حفظه الله د لاسلیکونو ځای خالی و. معلومه شوه چې په هغه وخت کې هم مشرتابه له بیت المال څخه معاش نه دی اخیستی. د کره معلوماتو پر بنسټ د امیر المؤمنین حفظه الله د کورنۍ هیڅ یو غړی هم تر اوسه رسمي دنده نه لري او د ده په ګډون هیڅوک هم له بیت المال څخه معاش نه اخلي. که څه هم د نږدې ملګرو په منځ کې با استعداده او وړ کسان شتون لري، خو چاته یې اجازه نه ده ورکړې چې رسمي دنده ولري او یا له بیت المال څخه معاش ترلاسه کړي. د امیر المؤمنین د کورنۍ 2 غړي د هغه جوماتونو امامان دي چې په حج او اوقافو ریاست کې رسمي دي خو له بیت المال څخه معاش نه اخلي. کله چې مقتدیان د خپل رضایت له مخې هغوی ته څه ورکړي د ژوند اړتیاوې په پوره کوي. موده مخکې امیر المؤمنین حفظه الله یوه مدرسه تاسیس کړه تر څو د ځینو چارواکو اولادونه چې نورو مدرسو ته نشي تللی دلته زده کړې وکړي او دوی به پخپله دغه سیمه اداره کړي. خو وروسته یې خپل نظر بدل کړ. ښایي نور چارواکي هم دا ډول مدرسې جوړي او اداره کړي. له همدې امله یې د کندهار ولایت د پوهنې رئیس مولوي نقشبندي صاحب راوغوښت او ورته یې وویل دغه مدرسه تاسې ته وسپارل شوه. د ښوونکو د خوړو او لګښتونو تادیه پخپله وکړئ. د
د محتمم په توګه کارونه داسې ترتیب کړه چې په خپل لاسلیک سره د بیت المال له خزانې څخه د استادانو معاش او د مدرسې مصارف وباسي، خو په خپله به معاش نه لري. دلیل یې دا دی چې د مدرسې محتمم د امیر المؤمنین حفظه الله د کورنۍ غړی دی او نه غواړي چې د کورنۍ کوم غړي له بیت المال څخه حقوق یا میاشتنی معاش واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال مهاجر پراهي صاحب وایي د غور ولایت والی مولا احمد شاه دین دوست راته وویل یوه شپه چې زیات باران او واوره ورېده د غور ولایت د یوې لرې پرتې ولسوالۍ ولسوال ماته د واټساپ له لارې یو پیغام را لېږلی و. لیکلي یې و چې دلته یوه ښځه د زیږون له درده رنځ